بیا هم ښه راغلاست. مجید صاحب، تاسو کله بګرام زندان ته ولاړئ، هلته هم کوم داسې شی ولیده چې ستاسې واقعا ډېر خفه کړي اوسېږئ او ډېر مربت وړي وي او تر اوسه هم په ذهن کې ګرځي چې باید هغه اصلاح شي؟ در زندان بګرام در این صحبت میکنم به خاطر استاد بزرگوار. در زندان بګرام در شک نیست که باز زندانیا از اونجا که از مابست قید خود پوره میکنه یا اعلام میشه بر از او 50,000 افغانی داده میشه. 50,000 افغانی داده میشه اگر از ولایت ها باشه، از هر جایی که باشند به 50,000 افغانی کار خود میکنه و یک جوره کلام از طرف برشان داده میشه. در اونجا خب کسایی که در زندان بګرام بندیز اونا زندگی میکنن زیادش از اونجا واقعیت یا قاری میبره یا ملا اگر یا اجازه بتش. زیادش مردمای از روی یک عقیده در وقت امریکایی‌ها با امریکایی‌ها جنگیدن، در وقت فرانسوی‌ها با فرانسوی‌ها جنگیدن. اونا فیلمشان پیش ما است که ما با اونا صحبت کردیم. و بر ما گفت که ما هیچ چیز نمیخوایم. اگر در یک جوره کلام 2 سال ما تیر کردیم خفه نیستیم. اگر نه نوام بر ما برسه یا نرسه خفه نیستیم. فقط ما را اجازه بده که ما درس تعلیم خدا کنیم. و کسایی که اونجا اگر در مصیبت اختطاف گیر آمده یا در جرم جنایی گیر آمده، اختطافچی ها را در یک بلاک بانند، جنایی ها را در دیگر بلاک بانند، ما را در هر بلاک میمانند. ما میخواهیم که درس تعلیم خدا بسر کنیم. این زندان بر ما یک پانتون است. و یک تعداد دوستیایی که جنگایی که بقونده شده و مجرمین یا غیر مجرمین یک در زندان آورده، دوستیاش بقوندوز مانده، خود از واس به سرنوشت رفته. هیچ کسی به دوسیه نیست اونجا، یا در مابست پلچرخی یا در مابست بګرام که زندگی میکنن در زندان بګرام دوسیه داره کلش. یک تعدادش در هلمند که گیر آمدن دوسیهش در هلمند است، سال میشه که دوسیه از او نه به زندان بګرام میاد نه به زندان مابست پلچرخی میاد. این زفت دولت است که بعد زندانی که از ولایت‌ها به مابست پلچرخی میاد یا به بګرام با دوسیهش یک جای بیاد تسلیم شود. این زفت دولت است، باید این کار نکنه. اصلاحات بیاره. موضوع دیگه ایش که کسایی که در بګرام زندگی میکنه 80% از وا یا طالب است یا از حزب اسلامیش که دو در جنگ کردن، 20% دیگه از یک 10%ش مواد مخدر است، یک 10% دیگه از کسایی هستن. یک نفر از تگاو بود، اول بر ما گفت کمی و یک شام از بلخ بود، گفت همین میراث از 1400 سال پیش بر ما مانده و شما بزرگای ما بودین، این میراث از شما بر ما مانده. اگر شما جهاد به مقابل روسا جهاد نمیکردیم، ما به مقابل امریکایی‌ها جهاد نمیکردیم. حال قید ما سر جنگ خودم افتخار میکنم، سر بندیخانه خودم افتخار میکنم. 2 سال ما پوره شده، چی حق داره که سر ما 12 سال تیر کردم؟ مرا اعلام کن. اگر باز کدام جرم تازه کردم باید باز امریکایی‌ها نبرآمد، اگر اعلام بده باشد باز ما اگر کدام جرم کردم باز مرا بگیرن، باز دوباره سر ما فیصله کنن. ما قناعت دارم که من این کار کرده بودم، اما تو یک آدم بودم. محکمه سر من 2 سال حکم کرده، چی حق داری که سر من 12 سال تیر میکنی؟ تو نماینده ملت هستی. همین جواب ما برش گفتن نتونستم. در شک نیست. یک تعداد مردمای اونجا هستن که هیچ جرم ندارن. یک مخالف آمده شب شدخانه تیر کرده، او فقط از نگاه افغانیت و میمان نوازی یا شناخت داشت، نان دادهش، مگم خبر نداشت که چه قدم خطرناک است. وقتی که امنیت ملی ما رفته ایره گرفته و او را گفته شب تا در کجا تیر کردی؟ در خانه احمد یا در خانه محمود. او را هم کتش بردن و هم اینجا به سرنوشت رفتیدن. 5 سال 2 سال سر از ما محکمه حکم کردن. او به خبر بود که آدم مجرم است یا مجرم نیست، خوشا و نان دادش. یک تعداد کسایی هست، حالا تلفن نیست که ما وکیل هستم، برای ما از مابست پلچرخی هم زنگ میزنن، از مابست بګرام هم زنگ میزنن. من نمیفهم که این تلفن از کی است. حالو میگمش وقتی که صحبت میکنیم، من کسی هستم از فلانی ولایت هستم، از فلانی ولایت هستم، سر من جرم است، مگه مخکت از واد جرمشان شریک نیست؟ جرم یک عمل شخصی از بازم بعدم خود تلفنی جرم شده نمیتونه. در قانون ما شما قلمدادم ما جرم میکنم، گیر میم، یک 10 نفر مخالف دارم، اونم قلمداد میکنم که نمیام کتیم است. این باید سر از جا سرندوال هم قضاوت کنه، امنیت ملی هم قضاوت کنه و قاضی هم قضاوت کنن که تلفن و قلمداد هیچ جرم شده نمیتونه. مننه راگرز. ښاغلی استاد، در حالی که کشور ما یک کشور اسلامی است و قانون اساسی هم از
اسلام صدا بلند میکنه و از حقوق بشر، باید در مقابل زندانی عوام، زندانیای جنگی و اسیرای جنگی، باید کدام را از خود کند؟ رای تعذیب و یا رای که یک آینده خوب و زندانی داشته باشد؟ خب این که امکانات هر دویش است. میتونن که رای سریع انتخاب بکنن، میتونن که شکنجه و یعنی شکنجه بکنن اونا را. برای هر دویش دلیل دارن، برای هر کدامش سیستماتیک کار میکنن. مثلا توانشان است که انومت یک برنامه‌ای که ما میخواهیم داشته باشه، ولی چرا نمیکنن؟ چون هدف است و قصداً میخواهند که انومت شود. دلیل اصلی چی است؟ دلیل اصلی است که هر ایدئولوژی که کامیاب شود برنده خود باید که سرکوب بکنه و یک نام برش داشته باشه تا که او با چشم حقارت دیده شود. مثلا زمانی که مفکوره کمونیسم شکست خورد، برنده کپیتالیسم خود برنده دانسته میدان و فعلا ببینیم تمام مردم یک نوع حقارت مفکوره کمونیسم میبینه، یک ارزش نداره در میدان عمل. همونطور وقتی که مفکوره کپیتالیسم به رهبری غرب در سرزمان اسلامی داخل میدان هستند، اونا ایدئولوژی مخالف خود که اسلام است او را مغلوب شده میدانه، رسانه ها در پیششان است، تبلیغات در پیششان است و یک نام براشون میتن به نام تروریسم که برای کلمه کدام تعریف مشخصی نداره، فقط یک واژه‌ای است که بتونه ایدئولوژی رقیب خود توسط او بدنام بکنه. اصل محور گپ هایی است، در محور امی گپ ها، در سلسله امی گپ ها پلانایی که گرفته میشه مطابق جنگی که برای انداخته و جنگای نیوماتیک است، اهداف استراتژیک منطقه‌ای که است برای انداختن و پیش میبرن، تمامش در قالب از اینا مطابق این پالیسی ها پیش میره. وقتی مطابق این پالیسی ها پیش میره، طبیعی از چند مورد از چند اسالیب کار میگیرن. مثلا فقر، ناامنی یا بیکاری را افزایش میدن که خود منجر به این میشه که در صفوف دو طرفه افرادی که باید جنگ بکنه زیادتر آماده میشه و ماشین جنگی را میچرخانه. و دوم، افراد بیگناهی که هیچ دخیل نیست و یا به یک بهانه و یا حتی کسایی که زیر سن است وارا میارن بندی و شکنجه میکنه تا وقتی که اعلایشون بکنه دوباره اینا بیاید باید بجنگه. یعنی اینجا باید جنگ باشه و تا اینکه اهداف استراتژیکی که وجود داره به او برسن. اصل هدفی است و می خاطر شکنجه و ظلم و جنایت وجود داره. و مجد صاحب د ورستی او لاندې پښتنې به تاسو نه وکړو، خدای چې په لاندو ټکو راته ځواب راکړئ. پښتنه مې لږ مخکې وکړه هغه څه چې تاسو خپله باګرام زندان کې ډېرونه باد یې وړل یا ډېر مې پرې زړه درد وکړ، هغه څه وو؟ او تاسو خپله خبرو کې یادونه کړې چې یو شمېر فاسد چارواکي هم په زندان باګرام کې ده شته دي، هغه داسې نومونه اخیستی شي که نه؟ عمومی قماندان ولی نوم نشیم آغشته ده خو مونږ د چا غلامان نه یاستو، مونږ د خلقو نمایندگان یاستو. یو تعداد هغه عمومی قماندان نه پیږم چې چه جنرال و هغه عمومی قماندان او دا کوم قماندانان چې هلته کته دغه هغه کول دوی دې شک نشته چې فاسد دي، ځکه چې دوی ته قانون څه اجازه ورکړې ده هغه مطابق د قانون کې باید دوی سره چلن وکړي. هغه کوم زندانیان چې دوی سره اوسېږي باید شریعت و قانون دوی ته اجازه ورکړی ده هغه چلند ورسره وکړي. اسیر خو اسیر ده، اسیر چې کله اسیر شو همغه چې د خپل پلار و خپل مور و خپل مینې نه لرې شو نو دا همغه جرم ورته همغه جزا ورته بس ده. نو داسې خو نه کېږي چې هلته ځینې یا د بلو خوا نه مشکل ورته جوړ کړه یا وچ دغه سر کل کړه، هغه خامخا هغه چې سبا ته خوشې شي نو مجبوره ده چې د نظام په مقابل کې بیرته یو وجنګېږي او هغه جوړ کړي او لاړ شي. دا مشکلاتونه پکې شته. بل هلته بیخي دوا نشته، کالي نشته، اوبه شته، اوبه صحیح و، ډوډۍ هم صحیح و. دوی وایي چې نه موږ ته ډوډۍ هغه تداوي باید د بندیانو هلته وشي چې هر څوک دي دوی ته هر یو دپاره باید هلته یو کلینیک جوړ شي، په هر بلاک باید دوی دپاره یو تلیفون وي چې خپل فامیل سره خبر وکړي. خیر د نظارت وکړي د دوی هغه کوم کسان چې دي د دوی په نظارت کې باید تلیفون وشي چې یعنی سیاسي خبرونه کی یا بل خبرونه کی دوی حق لري چې خپل فامیل سره وغږیږي، خپل مور سره وغږیږي، خپل پلار سره وغږیږي. نو دا بدبختانه دا اونې ست چرګان خو نه دي چې په یو قفس کې ورته اچي، هغه هم د مونږ افغانان دي. نور د اسلامي هغه د کوم مذهبي مراسمو دپاره هغوی ته جومات یا داسې اودس نه هغه خو داسې دي چې هغه یهودیان جوړ کړه، د امریکایان جوړ کړه، جماعت دپاره هېڅ هم نشته. هغه دوی خپل جماعت کې مثال 10 کسان 40 کسان چې په یو اتاق کې هغه یوې مخکې کېږي او نور ته درس ورکوي، خپل درس تعلیم کوي. هغه دوی وایي چې خیر د مونږ ته تاسو نه راکوي، اجازه مونږ ته راکوي چې د کورونه مونږ ته قرآن شریف راوړي، قلم راوړي، کتابچه راوړي چې مونږ
دلته 10 کاله یا 15 کاله بندیخانه تیره و اقلا خو باید موږ یو څه شی زده کړو، یا موږ دپاره یو نجاري وي، یا موږ دپاره یو څه شی چې موږ دلته یو کسب زده کړو. دا د بندیانو تقاضا و، دا د دې کسانو چې هلته و دا تقاضا و چې د موږ نه تقاضا وکړل. هغه دپاره باید هلته یو سلبستری شفاخانه باید جوړ شي، ډاکټران به پکې، دوا باید هر میاشت ورته ولیږي. د هغه ځای باید ډاکټران په میاشت کې 3 ځلې بدل شي، هغه ډاکټران دپاره تکلیف حساب پیدا کېږي. دا کوم د موږ اردو چې هلته د دوی په سر دی باید دوی په میاشت کې یو ځلې تغییر تبدیل شي، هغه دوی دپاره تکلیف حساب پیدا شوی ده. هلته پکې وحشت دی. هلته زه ورغلم یو ساعت دپاره بیرته 1 ساعت یا 2 ساعت هلته زه ومه، زیات ومه 3 ساعته ومه. ما زکام راته پیدا شو په هغه مابست کې. دا خو افغانان دي، د خبر بچیان دي، سبا مونږ آینده لرو په دې ملک، هغه هم د مونږ او تاسو افغانان دي. هغه خپل جرم هغه څه شی سزا یا هغه محکمه ورته ورکړې ده، باید هغه باندې رحم پکار دی، شفقت پې وکړي. هغه دپاره یو مکتب و درس و تعلیمگاه ورته جوړه شي، هغه دپاره باید ماشینونه پیدا شي چې هغه یو کسب کار زده کړي، چې هر شی زده کړي. مابست پلچرخي کې استاد دا خبر وکړ، مابست پلچرخي کې ګوره دوی دپاره نجاری و، کوم رقم قالین بافی و، هغه تفسه شوی اوبه یې جوړول، یو رقم نور شیونه یې جوړول. نو هر یو هغه دپاره یو جماعت و هغه درس و تعلیم و. مابست پلچرخي کې پرسونل هم کم و، 200 کسان و. په زندان بګرام کې 4,000 کسان د یو ولایت، د 2 ولایتو چې زه د دوی قماندان یم، دغه هم نظارت کولی شم. هغه مابست بګرام زه په 1500 کسان ساتم، په میاشت کې خلکو ته ملاقات هم ورکوم. دا خو زمونږ د افغانستان یو ضعیفي ده. هغه هم د دې خاورې بچیان دي. زه د دوی دفاع هم نکوم، مجاهد یم، خو د حق نام نه تیریږم او د مجرمینو دفاع هم نکوم. دوی هم شریعت د نگاه حق لري، هم حقوق بشر د نگاه حق لري. اخلاقا چې افغانان دي، مسلمانان دي، هغه حق لري چې باید هغه سره یو بشري چلند وشي. مننه. ښاغلی استاد، باید د وروستۍ پوښتنې په څېر باید حکومت د دغه بندیانو په مقابل کې څه ډول چلند وکړي؟ آیا په دې تعذیب او ربړونو باندې به دغه بندیان چې د دې مثلا رپورټونه خپرېږي، تصویرونه خپرېږي، دا به د مخالفینو وسوالو صفونه لا پسې پیاوړي نه کړي او خپله نظام ته به یو بل سرخوږی پیدا نه کړي؟ نو په دې کې باید ووایو چې حکومت خپله باید سیاسي اراده ولري، د نورو کسانو ته اجازه ورنه کړي چې د لاسوهنې وکړي او بالاخره په نورو باندې اعتماد ونه کړي. نور نه مقصد څوک؟ مثلا هغه کسان چې د افغانستان د مرستې لپاره راغلي دي، هغه کسان چې د دې ادعا کوي چې موږ د حقوق بشر دلته هغه کوو، او هغه کسان چې د دې ادعا کوي چې موږ د بازسازي ودانۍ لپاره دلته راغلي یو. نو په هغه کسان هر څومره چې باور وسي، نو دا ښکاره ده چې څوک دغه، نو هر څومره چې باور وسي تاسو وګورئ ورځ په ورځ وضعیت خرابېږي. نو په دې معنا چې څومره چې دوی باندې باور وسو، هغومره مشکلات زیات شو، هغومره اضافه کېږي، نور هم همداسې اضافه کېږي. راځئ چې په یو بل باندې اعتماد وکړو، راځئ چې په خپل افغانانو باندې، په خپل مسلمانانو باندې موږ یو بل کولی شو چې یو بل ووسو. مګر هغه نور کسان چې د دې ادعا کوي چې موږ سره کوي او موږ سره مرسته کوي، هغه هرگز امکان نه لري نور د دوی نه تمه ونه کړي. نو حل لاره دا ده چې موږ په یو بل باندې اعتماد وکړو، خپل ځان ته اراده ولرو او د دې مشکلات نه ځان خلاص. مننه. ښاغلی مجاهد، یو دقیقه وخت لرو. په وروستۍ کې ستاسې د بندیانو په اړه له حکومت نه څه غوښتنې لرئ؟ ما خواهش به حکومت نه د ډاکټر صاحب اشرف غني نه دا دی چې دوی سره ښه چلند وکړي، هغه محکمې فیصلې ته احترام وساتي. ټول د دې زندانیانو باید د هر د نگاه نه باید ملاقات ورته ورکړي، چې د هر ولایت نه څوک مجرم یا غیر مجرم باید ملاقات ورته په میاشت کې یو ځلې ورته ورکړي. په هر بلاک یو تلیفوني ډیجیټل ورته جوړ کړي چې خپل فامیل سره وغږېږي په میاشت کې یو ځلې. بل دغه دوی تداوی وشي او دوی دپاره په هر مابست، په هر پلچرخي دی یا بګرام دی، خصوصا بګرام، دا باید نقل کړي مابست پلچرخي ته. مابست پلچرخي ته نه نقل کړي، هلته باید دوی دپاره یو پانتون
یا یو هغه جوړ کړي چې بیرته دوی 15 کاله 6 کاله تیري ټول باید تعلیم یافته د هغه ځای نه خارج شي او بیرته راشي افغانستان ته خدمت وکړي او بندیخانه د دې لپاره جوړ شوی ده چې هغه اصلاح شي د دې لپاره جوړ شوی نه ده چې هغه واشي شي د دې لپاره جوړ شوی نه ده چې بیرته نظام سره وجنګېږي د ما خواهش د دوی نه دا دی چې د ملاقات اجازه ورته ورکړي کالي ورته هر یو ته 15 جوړه 6 جوړه کالي ورته وکړي دوی لپاره دا زمینه مساعد کړي چې هلته دوی هر کسب چې زده کوي نجاري زده کوي قالین بافي زده کوي درس وایي تعلیم وایي مدرسه وایي مکتب وایي پانتون وایي دوی لپاره دا زمینه مساعد کړي ډېره مننه بل هغه کوم د مونږ اردو چې هلته د مونږ بچیان هلته د دوی په سر دي هغه میاشت په میاشت بیا تبدیل کړي که نه هغه لپاره هم تکلیف حساب پیدا ډېره مننه تاسو دواړو میلمنو د ولسي جرګې غړی الله ګل مجاهد او د پانتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی استاد بسمل ډېره مننه چې بحث کې مو موږ سره ګډون کړ د جهان ټلویزیون درنو محترم لیدونکو دا د خبرو تال خپرونه تر بیا مو الله عمل شه خدای دې وکړي چې یو ورځ افغانستان آزاد آباد او سرلوړی اوسي